السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل فیسبوک اکاونټ کې د فالو اپشن فعال کړو. دا طریقه د هر چا لپاره کار کوي، که چا په فیسبوک کې 15,000 فرند پوره کړي وي او که نه، خو د هر چا لپاره کار کوي. نو ملګرو، د دې لپاره به تاسو خپل فیسبوک اپلیکیشن راخلاص کړئ. که غټ شین فیسبوک وي او که لایټ فیسبوک وي، په دواړو کې کار کوي. زه به لایټ فیسبوک راخلاص کړم. له هغې څخه وروسته ملګرو تاسې په دریو لیکو باندې کلیک وکړئ او ښکته به تاسې په سیټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ. او ملګرو ښکته به تاسې راشئ او دلته به تاسې فالوورز اینډ پبلیک کنټینټ پیدا کړئ. او ملګرو دا به ټول تاسې پبلیک ته واړوئ. دا تاسو ته ښکاري، دا به تاسې ټول پبلیک ته واړوئ. کله چې مو ملګرو دا پبلیک ته واړولې، نو ښکته تاسو ته دوه اپشن ښکاري. دا اپشن به تاسې دواړه آن کړئ. دا که تاسو ته آف وي، نو دا به تاسې دواړه آن کړئ. له هغې څخه وروسته ملګرو تاسې له دې ځای څخه وځئ او دلته به تاسې هاو ټو پیپل کین فینډ اینډ کنټینټ یو دا اپشن به تاسې پیدا کړئ او دا به تاسې راخلاص کړئ. نو ملګرو لومړی اپشن تاسو ته ښکاري هو کین سینډ یور فرینډ ریکویسټ. په همدې به تاسې کلیک وکړئ ملګرو او دا به تاسو ته ایوری ون وي. دا به تاسې فرینډ اف فرینډز ته واړوئ. نو له هغې څخه وروسته ملګرو مونږ راځو خپل پروفایل ته او دلته به موږ ته د فالو اپشن فعال شوی وي. کله چې موږ ته اوس که هر څوک موږ ته یو فالو وکړي، نو زموږ فالو اپشن به دلته فعال شي. نو زه راځم او له خپل فیسبوک آی ډي څخه دې اکاونټ ته فالو کوم. نو دا دی ملګرو، زه دا کس فالو کوم. دا تاسو ته ښکاري. نو دا موږ ته فالو شو. زه راځم او په دې پروفایل کې بیا هم زه تاسو ته وښیم. دا به زه اوس ریفرش کړم. نو ملګرو ښکته تاسو ته ښکاري چې موږ ته په دې ځای کې د فالو اپشن فعال شو. نو ملګرو که چاته د فالو اپشن نه فعاله کېده، نو تاسې به د خپل فیسبوک اکاونټ عمر زیات کړئ. له 18 څخه پورته عمر به تاسې انتخاب کړئ، نو بیا به تاسو ته فالو اپشن فعاله شي. ملګرو کله چې تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ کې د فالو اپشن فعاله کړ او له هغې څخه وروسته تاسو ته ریکویسټ راغی، نو ملګرو کله چې تاسې ریکویسټ قبول کړئ، نو دا به تاسو سره په فرینډ لیست کې راشي. او که ریکویسټ مو قبول نه کړ او ډیلیټ مو کړ، نو دا به تاسو سره د فالو اپشن کې راشي. ملګرو په یو بل اپشن مو هم پوهوم او له هغې څخه وروسته ویډیو پای ته رسوم. نو زه راځم خپل فیسبوک اکاونټ ته او زه د دې فالوینګ ختموم. زه به دا ریفرش کړم. ملګرو تاسو وکتل چې په دې فیسبوک اکاونټ کې موږ د فالو اپشن فعاله کړه، خو له هغې څخه وروسته موږ ته بیا هم د اډ فرینډ بټن راغله. نو دا ولې؟ نو دا ځکه ملګرو چې دوه ملګري دي چې له دې آی ډي سره هم فرینډ دي او له ما سره هم فرینډ دي، نو په دې خاطر یې ماته دا اډ فرینډ بټن راواړوله. که چیرې داسې یو کس تاسې فیسبوک اکاونټ ته راځي چې هغه له تاسو سره هیڅ یو مشترک ملګری ونه لري، نو هغوی ته به ډایرکټ په دې ځای کې د فالو بټن ښکاري. خو هغه ملګري چې له تاسو سره مشترک ملګري لري، نو هغوی ته به په دې ځای کې د اډ فرینډ بټن ښکاري. خو هغوی چې کله تاسو ته ریکویسټ وکړي، که چیرې هغه ریکویسټ تاسو قبول کړئ، نو دا به تاسو سره په فرینډ لیست کې راشي. که ریکویسټ قبول نه کړ، نو دا به تاسو سره په فالو اپشن کې راشي. ملګرو د داسې ټیکنالوژي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.